مهربانه دی نوید اقبال تکړه ځان اخلاص کو صحیح ونه ویل ما او ته دا خبره کوله چې موږ کور کې ډوډۍ خوړل نو کور کې څوک چوکلیګاه نه راکړي لږ کوم دی که تاسو بل ځای ګڼئ نو هغه دې خبره ده زموږ خپل کور دی او راغلي دا زموږ په شریکه چې کوم دی کار دی کله چې موږ خبرې کوو نو پکار ده چې په هغه خبره په خپل عمل کوو دا نوید برس که زما ځای ته راغی نو ډوډۍ وخوړم دا به څه مته وایي چې زه شکریا ده کوم قطعا او هغه ډوډۍ به خوري چې څه ته زه ناست یم زه به دله پاسم نه بل څه به ونه راوړم یو دا خبره ده خپل ذهن نه وکاږي که ده تکلفات کړي وس پې کېده که ډېرې ګړې ښې کړي الله دې ورله نور هم ډېرول کړي پروفیسر صاحب ناست دی تاسو په موږ د پروفیسرانو په مخ کې خبرې کوو موږ او جټ خرید کړو خپل سټیج هغه خبرې کوو نو د صدر صاحب بر د څو کیسې وکړم لکه ټولو ملګرو کیسې وکړې خو دا لا اولنی سړی دی چې ما پسې ژړېدلی بس دې نه مخکې ما چېرته نه وي ژړه صدر صاحب چې راوړ نو هلته ما دومره ژړل چې زما اوښې نه ورتېدې دا نه چې ما ژړل هغه به تلې په خپله داسې به روانې وي زما د سترګو نه ښکته زه مدار یم چې دا اوښې نن څه کوي نو دا خو دغه خبره ده زمونږ دا ملګري چې ناست دي د دې سره لکه زما ډېرې تودې ترخې او اختلافات او هر څه د دې سره راځي خو د دې یو حیثیت دی زما دا خبره ډېره موده مخکې ما سره ماڼۍ کې کړې وه مل چې د پاکستان یو ښه دانشور او زما د سعودي عرب د ټیکسي ډریور د ټیکسي دا ډریور ما دا نه ویل چې لکه دا کم سړی دی دا د هغه دانشور نه ډېر زورور سړی دی چې دا موږ ملګري چې ناست یو د دې سره د قام سوچ او فکر ورسره دی نو دا د غټو دانشورونه ما ته غټو هوښیار خلک ځکه ښکاري زما ټیک ته زما به د انعام خان سره اختلاف وي د رستم سره به مې اختلاف وي د نوید سره به مې اختلاف وي خو دا ما ته ډېر اوچت خلک ښکاري اوچت خلک ما ته په دې ښکاري چې د دوی فکر د پښتون لپاره دی سوچ یې د پښتون لپاره دی نو دا ما ته د پاکستان د دانشورو ډېر بره ښکاري او د دې زه به 90% ویم د دې 90% پښتنو نه ما ته ډېر اوچت خلک ښکاري ولې چې دا 10% د دې په نمونه دي چې د پښتون د سوچ لپاره سوچ کوي د پښتون قام لپاره سوچ کوي چې په پښتون هره سخته راشي نو دې کې به دا ملګري دا سوچ چې صاحب حیثیت دې وځي د خپل وس مطابق هغو له د دې ځای نه خواري دی وکړي هغه سړي سره خپل وس امداد کوي نو د دې خبره نه هم تاسو سوچ کوئ چې دا څومره عظیم خلک دی دلته چې په سعودي عرب کې کوم دي زمونږ میر محمد الله خبره وکړه چې لکه غاړې چې په صدر صاحب ورکړو نو سړی به دومره راسي موږ لکه ضرور دا هم غلطه ده زما چې د رور سوچ د بل چایي د باچا خان په سوچ راسه نه نو ما ته نوید د رور نوم د بره غوره دی دا زما سره باچا خان په سوچ روان دی صدر صاحب کې دا کمال هغه به د باچا خان د سوچ سړی چې کوم هغه به ډېر زر پېژاند دا چې کله د سوچ ملګري زبردردي یو واقعه ویم زمونږ ګاونډ کې د یو سړي خواښې مړه وه چې ما هغه ملګري ته ویل ما ته دې ول نه ویل چې هغه ویل په تا د خواښو دعاګانې نه شم کولی شیربهادر آفتاب صاحب خواښې مړه شوه مونږ ورله لاړو نو زه چې کور ته رالم زما مشر تره زوی دی ما تپوس وکړه لکه چېرته دی ویل دواله یا څوک مړ و ویل زمونږ د ملګري خواښې ته خو چې زه خواښې دعاګانې نه لرم ویل دا نیشنلي خواښې وه ځکه یې دواله تللی دې خلکو کې دې کې بیا دا فرق دی بارام خان ویل چېرې غربت د باچا خان د سوچ نشه چې دې په سر کېږي که نه نو دا اوس چې ورته مونږ فیلډ مارشل وایو د دې را ککرې رم څه شی نه ښکاري که نه ایمل خان ته وګوره که نه سودا ورسره ده ټوپک دی ورسره لاس کې تومانچه ده ورسره لاس کې ډانګې دی ورسره لاس کې خو خبرو ته یې غوږ کړې د ټولو دنیا ته تنګه ده دا ولې د باچا خان د سوچ فکر نشای په سر کې ده دا چې چا کې هغې کې غربت مربت نه وي دا دې په ډاګه ناسي دا دې په یوه کوټه کې ناسي دا دې په کچه کې ناسي خو چې دا نشه په سر کې لري نو دا ډېر اوچت سړی دی عظیم سړی دی اوس ته راځم صدر صاحب له راځم یو څو واقعګانې ته زه به اوس اکثر ناست وم نو ما به ورته ویل دې ملګرو ته ځینې ته پته هم ده ما به ویل یاره پته مې دا صدارت نه دی پرېږدو اورې خو خدای دې له ستا په شان خوی راکړي که نه یو سیکنډ یې ورته هم نه پرېږدم ما ته به یې بدې ردې وویلې ما دا راته صفا خبره وکړم بل ما ته چې ستا دا خوی زما وایې که نه نو دې کې به یو قسم زمانه نه تللی ستا له چې کوم خوی زمونږ خو بد اخلاقه یو خوی هم خراب دی دا شی نو ما ته ویل ګډې وډې مه وایه بیا به چې ما ډېر خاراوه نو ما به ورته ویل یاره میل دغه دی میل دا څه فرض خو نه ده چې صدر دې هوښیار
یو سړی رسېدلی دا دي هوښیار دا خبره چا مشر ته هم وکړه ویل دا داسې وو هغه دا خو ډېر وران دی یاره دا کیسه مونږ هم یادوي ما ویل تاسو ته مې ویل دغه ما صدر صاحب څه ګپ هغه ته به مې ویل د خال د خلکو خبره خلکو وکړه ځان ته هم کلي کې صدر صاحب چې پام ورسېد زه کلي کې ومه زه ناست وم دوا ته هلته مسلسل به ځان ته ناست وم نو دا ساجد دا رشتې دا چې بلاول لا تو پروګرامونه نو پلار مې ورته ښکارېده مونږ ته خو پته وه نو ځان ته ناست وم نو دیو دواړه د پلار وو د صدر صاحب پلار ناست وم ګپ یې لګاوه زه هم ورسره ناست وم نو صدر صاحب پلار وویله چې یاره مرګري جنازې خبره کوله نو دا د تیر په تاریخ کې دا غټه جنازه و چې خلکو ته هم نور رسېدلی رسۍ بندې وي روډونه بند وو د پوره غاړه روډ نه خلکو تماشه کوله د جنازې صرف تماشه کوله نو د صدر صاحب د پلار ویله ویل دغه دی مونږ ته څه پته وه چې دا دومره اوچت سړی دی نو مال تاسو خو ورته ښکارېدی مېل مونږ په ژوندي نه هم پېژندلی او په مړي نه هم پېژني ساجد پلار سر څنډاوه نو مېل ته خو به هم ساجد ته ښکارېدی چې مه ګرځه یاره ویل بس زما توبه ده ساجد چې څه کوي کوي لکه پری هینډ علما ورکړل ما ته اوس پته ولګېده چې دا څومره اوچت خلک دی څومره عظیم خلک دی زمونږ صدر صاحب چې وو خو مونږ له دې الله دا توفیق راکړي د هغه عادتونه دې ملګرو وویل چې مونږ کې ولوېږي د هغه خبرې د هغه خوی بوی او مونږ د یو بل څه په اخلاص او په مینه دا کار وکړو دا د پښتنو کار دی مونږ په دې جذبه راوځو زمونږ زیات ملګري دا خبره کوي چې یاره ماله پارټۍ څه وکړه دا ډېره غلطه خبره ده چې زه راوتی یم تاسو دلته راګیم چې زه دې دپاره راوتی یم چې زه پښتون له خدمت وکړم خو زه بیا درته تپوس کوم چې ماله پارټۍ څه وکړه نو دا خو زه منافق شوم ما خلکو له څه وکړه ما پښتنو له څه وکړه پارټي غټه پارټي ده ټول پښتنو له کوي زه په هغې کې هم یو کس شامل دي نو چې موږ په دې خپل قول او فعل کې تضاد پیدا نه کړو او دقه سوچ فکر مخکې بوځو د برسو څه مطلب نشته هم دقه خبرې دي چې دغه سړي په هغه ښه کردار باندې باز سړی وکړي چې د قوم دپاره څه خدمت کوي که نه د په اسلامي کې څه دغه شته نه په غیر اسلامي کې څه شته ده بس نو الله دې د عادتونو مونږ کې راولي او مننه ډېره ډېره مهرباني د غوږ ایښودو